د یکشنبې پوره سهار مهال د خوست ولایت د مساخیل او قلندر ولسوالیو اړونده غرونو کې لګېدلی اور د شپې ناوخته مهار او مړ شو. په ټولنیزو رسنیو کې د خبروي وروسته د خوست د بېلابېلو سیمو او قومونو ځوانانو اور وژلو ته اشر وکړ چې ډیر ژر د سیموالو او اور وژنې عملې سره یو ځای سیمې ته ورسېدل. لاس په کار شول، د اور د لا پراخېدو مخه یې ونیوله او اور یې مړ کړ. د سیمې اوسیدونکي او ځوانان وایي اور د ناخترو او جلغوزیو ځنګله کې لګېدلی چې له امله یې د جلغوزیو ځنګل یوه برخه سوځېدلې هم ده. چې پرون سهار 8:30 بجې قلندر ولسوالۍ اړوند د جلغوزیو په ځنګلونو باندې اور لګېدلی و. د خوست داوطلبو ځوانانو د شپې په نیمایي کې دغې ولسوالۍ ته سفر راپیل کړ چې د شپې په وروستۍ برخه کې موږ راورسېدلو. په ډېرو نشتو امکاناتو د سیستان تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو شو. اور تر یوه حده کنټرول شو. همدغه ځوانانو په برکت، همدغه د سیمې ځوانانو چې د اور یې کنټرول کړو او زموږ د عامه شتمنۍ ساتنه وکړه. خصوصا ټول افغانانو ته باید د عامه شتمنۍ هم ساتنه وکړي او هم پالنه وکړي. د خوست ولایتي چارواکي وایي سیمې ته د خبرېدو سره سم د اور وژنې وسایل ولیږل چې د خوستیو ځوانانو په همکارۍ د ځنګل سوځېدنې مخه نیولي او زیاتوي کار به مداوي څو سیموال دې ته چمتو او وهڅوي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه نیول شوي وي. خصوصا د نورو سیمو خلک، د نورو ولسوالیو خلک هم هلته راغلل او هلته د ټیم سره یو ځای د اور په مړ کولو کې ټوله شپه دوی کوشش وکړلو. لله الحمد چې نن سهار اور په مکمل طور سره وژل شولو او سیمه په امن بند شوه. بله خبره دا ده چې سیمې د پوره د خوست ولایتي ادارې په پلان کې دو چې داسې قطاعات جوړ کړي چې عامه شتمنۍ او ځنګلونه وساتل شي په آینده کې. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په نورستان او کونړ ولایتونو کې ځنګلیز اورونه لګېدلي چې ګڼ مالي زیانونه یې هم اړولي.